پارلمان کې پر پوځ او ISI نیوکې ورته ګران تمام شو. پاکستاني ځواکونو د محمود خان اڅکزي په کور چاپه اچولې. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تور پورې کړی چې د دوی د مشر او د ولسمشرۍ د نومان محمود خان اڅکزي پر کور پولیسو له جواز پرته چاپه وهلې ده. د یکشنبې په شپه په کوټه کې د ګوند مرکزي سکرټریات کې یوې بیړنۍ خبري غونډې ته د وینا پر مهال د ګوند مرکزي سکرټري جنرال عبدالرحیم زیارتوال وویل چې د ګوند د مشر پر کور پولیسو چاپه وهلې ده. دوی وویل چې چاپه د قاضي له کوم امر پرته ترسره شوې او 4 دیوالونه یې خراب کړي دي. هغه زیاته کړه چې پولیسو د دغه ګوند د مشر یو شخصي ساتونکی هم نیولی چې د یوې وسلې جواز یې هم درلوده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران وایي د دغه ګوند مشر پرون د ملي اسامبلۍ په غونډه کې د وروستیو ټاکنو د درغلیو په اړه حقایق بیان کړل او په دې اړه یې مسؤل کسان هم په ډاګه کړل چې په غبرګون کې د شپې پر کور چاپه وهل شوې ده. دوی د ګوند د مشر پر کور چاپه وغندله او پر ضد یې د دوشنبې پر ماسپښین 3 بجې د احتجاجي مظاهرو جوړېدو اعلان وکړ. دوی وویل چې ګوند او مشرتابه یې په دې ډول کړنو نه ډارېږي. بلخوا د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو پخواني وزیر جان اڅکزي د اطلاعاتو په مرکزي دفتر کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د محمود خان اڅکزي پر کور د چاپې تورونه رد کړل. هغه زیاته کړه چې پولیسو دغه اقدام د محمود خان اڅکزي د کور مخې ته د یوې ځمکې د غصب د ختمولو په موخه کړی دی. هغه وویل چې د دې ځمکې ساتونکی محمود خان اڅکزي د یوه شخصي ساتونکي لخوا ساتل کېده چې د پولیسو د کار د مخنیوي په تور نیول شوی دی. هغه وویل په هر ځای کې چې دولتي او شخصي ځمکې غصب شوي دولت به یې بیرته راګرځولو پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. قدرمنو کتونکو تاسو په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.